د تشهد په حالت کې د دغه یوې غلط فهمي ازاله هم وکړي چې کله میږ په تشهد کې وي او التحیه کې نوست وي او میږ دا اشهد ان لا اله الا الله ته ورسي او په دغه وخت کې میږ ګوته ته یوره اشاره ورکوي بار بار ګوته ته حرکات نه ورکوي او د دغه ثبوت سنن نسائی کې موجود دی. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا روایت نقل کوي یا چې کان یشیر باصبعه اذا دعا ولا يحركها. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مینس کو دو غوته ته صرف یوره اشاره ورکوله بار بار وي غوته ته حرکات نه ورکوه. دا حدیث نه دا معلومه شوله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف په منځ کې د تشهد په حالت کې چې کله اشهد الله ته ورسید غوته ته وي صرف یوره حرکات ورکو بار بار اشاره نه ورکوله. ځنې خلک دا یو اشکال کو یو سوال کو چې په حدیث کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام غوته ته بار بار حرکت ورکول دغه ثبوت شته. د حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه دا روایت پیش کوي. حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مینځ کو ثم رفع اصبعه فرأيت يحركها يدعو بها بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې غوته ته بار بار حرکت ورکوه. نو یو خبره دا په ذهن کې وسوتای چې په لغت کې غوته ته یوره اشاره ورکول دا ته حرکت ویل شي. که زه د مایک ته د حرکت ورک دا ته اشاره هم ویل شي چې مایک ته اشاره ورکړه او دا ته حرکت هم ویل شي چې غوته ته حرکت ورک. ضروری نه دو چې غوته ته حرکت نه مراد بار بار اشاره وي. یو خبره خدا او بل خبره ده چې د حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه چې کوم روایت دی د دغه روایت سنن بیهقی کې دا موجود دی. سنن کبرا للبیهقی کې امام بیهقی رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی دی او په دغه کتابه کې امام بیهقی رحمت الله علیه دا لیکلی دی چې المراد بالتحریک الاشاره بها لا تقریر تحریکها فیکون موافقا لروایت ابن زبیر. یا چې په دغه روایت کې د تحریک نه مراد غوته ته صرف یوره اشاره ورکول مراد دی بار بار حرکت ورکول مراد نه دی. دا کیم چې د وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ روایت دی دا په سنن بیهقی کې موجود دی او په دغه نه بعد فورا امام بیهقی رحمت الله علیه فرمایلی دی چې دغه حرکت نه مراد اشاره دو بار بار غوته ته حرکت ورکول مراد نه دی. امام بیهقی رحمت الله علیه دغه حدیث باب در وړی دی چې باب من روا انه اشار بها ولم يحركها چې په دا باب کې هغه احادیث جمع شوی دي چې په یغزي کې په منځ کې صرف غوته ته یوره حرکت ورکول دي بار بار غوته ته اشاره ورکول مراد نه دي. نو یو خو امام بیهقی رحمت الله علیه په دا حدیث نه بعد فورا د الفاظ ذکر کړی دي چې د حرکت نه مراد اشاره دو بار بار غوته ته حرکت ورکول دا مراد نه دي. او بل جواب د دغه دی چې امام بیهقی رحمت الله علیه باب در وړی دی چې په دا کې زه هغه حدیث بیانوم چې د یغه نو مراد صرف یوره حرکت وی بار بار غوته ته اشاره ورکول دغه مراد نه دی. کچیرته د میژه د دغه حدیث د معنا وکي چې غوته ته یوره حرکت ورکول مراد دی نو بیا د حدیث او د حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما چې کوم حدیث دی دغه دوه حدیث په نو بیا عمل وشي دغه دوه سره حدیث کو تطبیق وشي. او کچیرته میر د وائل بن حجر رضی الله تعالی عنهما عنه د روایت معنا اشاره وکي بار بار حرکت معنا یو کی بیا په دغه وخت کې دغه دوه سره حدیث خپل میانس کې تطبیق د نرسي. او دا یو اصول هم تستبین کړو چې امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا اصول بیان کړی دی چې کله په یو موضوع باندې ډېر احادیث موجود وي دغه داس تطبیق ورکوي چې په ټول احادیث باندې عمل وشي په منځ کې هغه عمل اختیاروي چې په ټول احادیث باندې عمل وشي. نو کمی شرطه په منځ کې د په اشهد الله باندې صرف یوره اشاره مراد وګڼي یوره اشاره وکي بیا په دوه سره حدیث باندې عمل وشي. کچیرته بار بار غوته ته حرکت ورکول مراد وي بیا په دغه صورت کې په دوه سره حدیث باندې عمل نشي. الله تعالی د میشتوستا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټول احادیث باندې د عمل کړل توفیق نصیب کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.